د زړه د ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي په لړ کې د باسط خصوصي روغتون له لوري د زړه نړیواله ورځ ونمانځل شوه. برنامه امروزی ما به مناسبت روز قلب بود که به 29 سپتامبر می باشد و همه ساله در شفاخانه ما برگزار می شود. شفاخانه باسط کس یک شفاخانه تخصصی و کمپلکس می باشد که در تمام بخش‌ها فعالیت دارد. در بخش اندوسکوپی، جراحی قلبی، داخله قلبی، بخش اطفال، نوزادان اطفال و همچنین بخش نسایی. پیام ما به هموطنان عزیز این است که متوجه قلب و سلامتی خود باشند و از غذاهای چربی باب زیاد استفاده نکنند. باید ما اکثرا از سبزیجات استفاده کنیم، از میوه‌جات استفاده کنیم، چون که یا جمله کربوهیدرات هستند و به صحت مضر نمی باشند. نړۍ کې د زړه امراض په لوړه کچه د مرګ و میر سبب کیږي، د مړینې سبب کیږي. پیغام رسول خلکو ته او عامه پوهاوی د موږ یو دنده ده، وظیفه ده چې د دغسې ورځو په لمانځلو سره خلکو ته پیغام ورسو تر څو د خپل د زړونو او د خپل وجود او صحت ته پاملرنه وکړي. په دې ورځو کې د نړۍ په سخت اثر د جاپان نه نیولې تر امریکې پورې په مختلفو مراسمونو کې، مختلفو هیوادونو کې او مختلفو شفاخانو کې دغه ورځ لمانځل کېږي او هدف یې همدا دی چې خلکو ته عامه پوهاوی وکړو چې د زړه ناروغۍ په اړه دوی د آګاهي وشي، د زړه د حفاظت لپاره څنګه دوی د زړه ناروغۍ څخه وژغورل شي، هغه تدابیر او لارې چارې دوی ته تشریح شي تر څو چې دوی د زړه حفاظت وکړي. باسط خصوصي روغتون په کابل ښار کې فعالیت لري چې د زړه د بیلابیلو ناروغیو د درملنې ښې اسانتیاوې پکې شتون لري. په دغه روغتون کې د زرګونو ناروغانو بریالۍ درملنه ترسره شوې ده چې پرمختللي طبي وسایل او متخصص ډاکټران پکې شتون لري. در 5 ماه گذشته حدود 180 عملیات قلبی را انجام داده که در او شامل 100 کبد می باشد که در بین CBG شان یا کبدشان 86 مریضشان الحمدلله ماشاءالله 83 آنها دیسچارج شد و به خانه رفتند. ما وقتی میتونیم تشخیص خوب کنیم که از دریافت‌های کلینیکی و معاینات ضروری بر مریض استفاده کنیم. در کل مریضای سیستم هضمی همیشه دردهای صدری میتونن داشته باشند و این به این معنا نیست که 100% تکلیف قلبی دارند و مریضایی که درد صدری دارند به این مفهوم نیست که 100% تکلیف قلبی دارند. بهتر است که ما ارزیابی بکنیم و دیفرنشیال دیاگنوز تشخیص تفریقی کنیم، اینوستیگیشن کنیم تا بتانیم مریض خود را به نحو خوب کمک کنیم. ویل کېږي چې د نړۍ په کچه د مړینو مخکښ سبب د زړه ناروغۍ دي چې پخوا دغه مړینه 17.9 میلیونه وه او په 2025 زیږدیز کال کې د زړه د ناروغیو له امله په ټوله نړۍ کې 10.5 میلیونه کسان د دغه ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. روغتیا پالان وایي خلک باید له هغو خوړو ډډه وکړي چې د زړه د ناروغیو لامل کیږي او په ورځنیو خوړو کې د میوو او سابو څخه زیات ګټه واخلي. خلکو ته دا پیغام لرم چې تل د خپل د زړه ساتنې برخه کې منظم ورزشونه اجرا کړي، فزیکي فعالیت ولري او غوره غذایي مواد مصرف کړي لکه غوړ او مالګه پکې کمه وي او پر ځای ترکاري او میوه‌جات زیات استفاده کړي. کومه پروسې چې دي چې هغه د زړه د سلامتیا لپاره مهم دي لکه سالم غذایی رژیم، د خلکو ته آگاهی ورکول، په منظم شکل ډاکټر ته مراجعه کول، فزیکی فعالیت درلودل. دا یو سټیپ موږ باید میس نه کړو، د هر سټیپ ته باید توجه وکړو. د دې سټیپونو مجموعه د دې سبب ګرځي چې موږ سالم زړه ولرو او ښه ژوند ولرو. د زړه د نړیوالې ورځې اډیا د لومړي ځل لپاره په 1999 زیږدیز کال کې د ډاکټر انټوني بایډوني سره پیدا شوه. له هغې وروسته د لومړي ځل لپاره په 24 د سپټمبر په 2000 زیږدیز کال کې دغه ورځ په رسمي توګه ونمانځل شوه چې ورپسې په 2012 زیږدیز کال کې د دغه ورځې د نمانځنې نیټه د سپټمبر 29 نیټې ته تغییر شوه چې تر دې مهاله د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د زړه نړیواله ورځ په دې موخه نمانځل کیږي ترڅو د زړه د ناروغیو اصلي لاملونه له منځه یوړل شي او له هغه خوړو ډډه وشي چې د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. دغه ورځ په افغانستان کې هم د زړه د ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي وړاندې کولو په بڼه نمانځل کیږي.